أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. پنځلسم پارا سورة بني اسرائیل 25 نمبر آیت تے. مخکې آیاتونو کې په شرک باندې رد ذکر شو چې بندگی کوي نو خالص د الله بندگی وکې، د الله سره به هیڅ قسم حصدار برخدار دا په بندګۍ او عبادت کې نه جوړي. بیا ذکر شو چې د مور او پلار چې کوم حق دی هغه به ادا کې، د مور او پلار سره به احسان کې، اوف قدر به ورته نه وي، راټې به نو بلکې ادبناکې خبرې به ورسکي، او د خپل وزر به د شفقت او د عاجزۍ په طور هغوی ته ښکته ساتي، او دعا به کې چې یا الله زما په مور او پلار رحم وکړي، یا الله جنت وله ورکړي، د عذابونو نه بچو ساتي. اوس دې آیت کې ذکر کوي چې د مور او پلار څخه به بچې احسان کوي، خو ګورې په صحیح نیت باندې به کوي. ځکه چې بعضې خلکو د دې مور او پلار چې خیال ساتي نو څه د لالچ په وجې ساتي، وایي پیسې به راله راکړي، مالدار دي، بعضې وایي یاره وایي په ځمکه کې به راله حصه ډېره راکړي. الله وایي نه، دا لالچ به نه ساتي، د مور او پلار په تا حق دی او هغه حق به او خدمت به کې په صحیح نیت باندې به کې. ذکر فرمائی ربکم اعلم بما فی نفوسکم، رب ستاسو اعلمو خپویږي بما په هغه څه فی نفوسکم چې په زړونو ستاسو کې دي. دا انسان چې کله د دې مور او پلار خدمت کوي، ستا په دې زړه کې چې څه نیت دی الله ته پته لګي. که ستا ښه نیت یې الله ته پته لګي، او که څه لالچ وغیره دی په بد نیت باندې خدمت کې الله ته پته لګي. ان تکونو صالحین، که یې تاسو نیک عمله، الله وایي که د مور او پلار خدمت دی کو او په اخلاص سره دی کو، چې یاره په ما باندې حق دی او د دې وجې نه یې کومه چې الله رانه رضا شي، غاړه مې خلاصه شي، نو داسې خلکو ته الله رب العالمین یو نوم ږدي اوابین ورته وایي. فانه کان للاوابین غفورا، یقینا الله تعالی اوابینو ته بخنه کوي، داسې اولاد ته به الله رب العالمین بخنه کوي. اوابین چاته وایي؟ اوابین جمع د اواب، د اواب هغه چاته وایي؟ سعید بن جبیر تابعی رحم الله فرمایي هغه انسان چې دنه ګناه کیږي ثم یتوب، دی بیا توبه وباسي، بیا دنه ګناه وشي بیا دی الله ته توبه وباسي، دی ته اوابین وایي. نو اوابین هغه چاته وایي چې د مور او پلار په ده باندې کم حق دی هغه دی پوره پوره ادا کوي. نو الله وایي داسې خلکو ته غفورا زه به بخښنه کومه. په دې منځونو کې یو منځ دی هغې ته هم صلات اوابین وایي. د هغې ټیم کم یو دی؟ نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي صلات اوابین به هغه وخت کې سړی کوي
حين ترمز الفصال کله چې د ځمکه ګرمه شي او د اوښانو د بچیو د خپې پکې اوس وځي. عرب چونکې هغه خو شګلنه ځمکه ده که نه، نو چې د انور دومره را ګرمه شي چې دا شګه دومره ګرمه شي چې د اوښانو بچي پکې ګرځي نو دا خپې پکې څه شي، دا پکې سوځي. دغه وخت دی د صلات اوابین. نو دا هغه وخت جوړیږي د ورځې چې تقریبا نن سبا دا 10 بجې ټیمي د غرمې ته نږدې دی وخت کې دا نور انتهایی ګرمي. نو دغه وخت کې به سړی صلات اوابین کوي. د عوامو کې چې کومه خبره مشهوره ده چې یاره د ماښام د مانځه پسې چې نوافل کې دې ته صلات اوابین وایي، نو دا خبره په هیڅ صحیح حدیث کې نه ده راغلې. دغه خبره غلط او کمزورې ده. صلات اوابین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې دی نو هغه دغه وخت ویلې چې تقریبا د 10 بجو ټیم کې. یو بل منځ دی چې کله د انور راوخیږي هغې پسې سړی کوي، هغې ته وایي صلات اشراق. نو دغه خو دغه وخت کې کېږي. اوابین دا به د غرمې ته نږدې. ربکم اعلمو، رب ستاسو ښه پوهېږي بما په هغه څه فی نفوسکم چې په زړونو ستاسو کې دي. ان تکونو صالحین که تاسو نیک عمله، فانه نو یقینا الله تعالی کان دی للاوابین د توبه کوونکو د پاره غفورا بخنه کوونکی. اواب ورګرځېدونکي تم وی، توبه کوونکي تم وی. مخکې آیت کې د مور او پلار حق هغه ذکر شو چې د هغې سره به بچې معامله د احسان کوي. اوس د آیت کې الله رب العالمین په دې معاشره کې نورم ډېر خلک دي چې د هغوی هم په تا باندې حق شته. الله هغه ذکر کوي چې هغه رشته دار دي، هغه مسکینان دي، هغه مسافر دي. وآت ذا القربى ورکو رشته دار ته حقه حق داغو. ذی القربى هغې خپلولی ته وایي چې دا د نسب وجې نه وي، د مور د طرفه د خپلواني، د پلار د طرفه د خپلواني، دې ته ذی القربى عربی کې وایي. مثال په طور ستا رور دی، ته لږ ښی، هغه لږ غریب دی، محتاج دی، الله وایي هغه سره امداد وکړه. تره دی، ماما دی، چاچی دی، دا مامی دی، دا هغه لږ غریبانان دي، ستا لږ وس کېږي، الله وایي هغه سره امداد وکړه، هغه حاجت یې پوره کړه. والمسکین او مسکینانو سره. مسکین په معاشره کې داسې خلک هم ډېر زیات دي، غریبانان د رزق دره کې نه لګي. نو الله وایي د داسې خلکو سم امداد کوه. ګوره حدیث کې راځي چې په رشته دار باندې د خرچه وکړه 2 اجر الله درکوي. یو اجر د دغه خیرات شو او بل اجر د رشته دارۍ شو. وابن السبیل او مسافر ته، یو مسافر دی په لار باندې روان دی، غریب کور نشته دی، دی مسافر دی، کرایه ور سره ختمه شوې ده، ستا وس کېږي کرایه وله ورکه چې کور ته په ځان ورسوي. وږی دی، روټۍ نه ده خوړلې، روټۍ ور باندې وخوره. نو د داسې خلکو سره به هم سړی امداد کوي. ملمه دی، ملمستیا وله ورکه. او دا یاد ساتئ حدیث کې راځي ملمستیا دا 3 ورځو پورې ده. یو ملمه تا کره رالی نو په تا باندې لازم دي چې 3 ورځې به ته ملمستیا کې ضیافت چې ورته وایي دا 3 ورځو پورې. د 3 ورځو نه پس هم که ملمه تا کره دیرو نو خوراک به وله ورکې، خو بیا در باندې ضیافت حق نشته، خیر دی بیا ور باندې دال ساګ خوره، خو دا 3 ورځې به ور باندې له ښه خوراک کې. او چې هوښیار مېلمه یې او تا ور باندې دال ساګ وخوړه په خپله پوهېږي، بیا ځي بیا نه یې سارېږي، به ځان خپل کور ته رسئ. ځکه هغه ته پته ولګي چې دې نه خو اوس ژوند تېروم نو باقي سپکېږم، نو هغه مېلمه بیا ځان کور ته رسئ. اوس الله رب العالمین یو بل نهی ذکر کوي، ولا تبذر تبذیرا او مخرج کوه مال تبذیرا په بېځایه خرج کولو باندې. تبذیر دی ته وایي، مبذر هغه انسان ته وایي چې دا بېځایه خپل مالونه خرج کوي، په ناحقه طریقه باندې دی مال خرج کوي. لکه مثال په طور باندې د ګناه په کارونو کې دی مال خرج کوي. یو د ګناه کار دی او دی وایي یاره زما دا پیسې پکې اول جمع کا، دې ته مبذر وایي، الله وایي دا کار به نه کړي. یا یو د ګناه شیز دی، د ډمتوب یو شیز دی، یو آله ده او یو سړی اخلي،
او ته پکې مخکې پیسې ورکړې چې دا واله خو د اجړاګان راوله ها دا 500 پکې اول ما دله درکړي دې ته مبذرین وی الله وی دا د شیطانانو رونه دي داسې خلک الله وی دا کار مه کوه ولا تبذر تبذیرا الله وی مه خرج کوه مال تبذیرا په بېځایه خرج کولو دغه رنګ په بدعاتو کې په رسم و رواجونو کې په دې کې به سړی خپل مال دا نه خرج کوي په غلطو کارونو کې به نه خرج کوي نظر د غیر الله کې به هم خپل مال نه خرج کوي یو منجور در پسې د بابا رالی چې یاره د پلانکی بابا عرس کومه او خلق به راغواړو په دې کې را سره چانده وکړه نو مه ورکوه وله یو نشهید لرالی چې یاره ماله پیسې راکړه زه به ځان نه چرس پوډر راله مه ورکوه وله په غلطو کارونو کې به خپل مال دا به سړی نه خرج کوي په هغه کارونو کې خرج کوه دا کم چې مخکې ذکر شو که تا بیام په غلطو کارونو کې په ناحقه طریقه مال خرج کنو الله وی واورا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین یقینا بیزای خرج کون کی کانو دیدی اخوان الشیاطین رونه د شیطانانو چې کله د ځان نه مبذر جوړ که بیزای د خپل مال خرج کو په غلط ځای کې نو ته د شیطان رور شوي شیطان رور څنګه شیطان هم انسان ته د غلطو کارونو حکمونه کوي په بد طریقه باندې خلق راړی نو چې کله ته د ګناه په کار کې مال خرج کړي نو دا ته د شیطان سره یو قسم امداد وکړو هغه ور باندې خوشحالیږي نو ته د شیطان رور شوي نو چې هغه شیطان دی نو تم څه شوي تم شیطان شوي وکان الشیطان لربه کفورا او دې شیطان د رب خپل نه کفورا ناشکرا الله و دا شیطان زما ډیر ناشکر دی نو تم بیا ناشکر وګرځېدي چې الله درته وایي داسې مه کوه تی کې ربکم عالم رب ستاسو ښه پوهېږي بما په هغه څه فی نفوسکم چې په زړونو ستاسو کې دي ان تکونو صالحینا که تاسو نیک عمله فانه نو یقینا کان دی للاوابین د ګرځېدونکو دپاره غفورا بخنه کوونکې وآت ذا القربى حقه ورکو رشتدارو ته حق پل والمسکین او مسکینانو ته وابن السبیل او مسافرو ته ولا تبذر تبذیرا او مخرج کو مال خپل په بیځای خرج کولو باندې ان المبذرین یقینا بیځای خرج کوونکي کانو دی اخوان الشیاطین رونه د شیطانانو وکان الشیطان او دې شیطان لربه در خپل کفورا ناشکرا ور بعض خلکو هغوی دومره بیځای مال خرج کوي په دې آبادیانو باندې ډیره زیاته خرچه کوي په دې بیت الخلا باندې باتروم باندې داسې ناشنا خرچه کوي چې انسان ورته حیران شي قیمتي قیمتي ټایل پکې لګوي قیمتي قیمتي کاڼي پکې لګوي دام ګوره اسراف دی دینه بم سړی ځان ساتي دغه خو داسې ځای دی د انسان په دې کې خرچې ته ضرورت څه دی به دومره جوړ کړه چې هغه حاجت دی ورباندې څه کېږي ادې ورباندې پوره کړي داسې ټایل پکې ولګوي چې بیا ته ملک الموت اسرائیل علیه السلام ته روخلي نو بیا نه اړه کېږي چې زه د دې ځای نه لاړ شم نو دام اسراف دی په آبادۍ باندې به دومره خرچه سړی نه کوي که فقیر غریب ورته ودرېږي نو هغه له بیا روپۍ نه ورکوي د الله په لاره کې روپۍ نه خرج کوي او په آبادو باندې دومره بېځایه پیسې وغیره خرج کوي دې ته مبذر وایي دې نه به ځان سړی ساتي دې بل آیت کې الله رب العالمین یو ادب ذکر کوي دې ته ادب قولی وایي دا مخکې خلک ذکر شو رشتہ دار دي مسکینان دي مسافر دي غریبانان خلک دي دا تاله رالل تا ته خپل حاجت پیش کړه چې یاره ما سره لږ محتاج یم ما سره امداد را سره وکړه خو په دې وخت کې ستا درک نه لګي تا سره څه نشته جب کې در سره نغد نشته چې تی وله ورکي نو الله درته یو ادب ذکر کوي الله وایي داسې ادب به بیا استعمالې دغه سړی به رټې نو بېعزته کې به نو رد بد به ورته نه وي غلط خبرې دا به ورته نه کې بلکې ډیر په نرمه لهجه او ډیر په ادب سره به دا سړی ته واپس کې نو دی آیت کې الله رب العالمین ادب ذکر کوي که تاله یو سوالګر رالی او تا نه څه وغوښتل
نو ورته ووایه چې خیر دی نن نشته دی سبا له راشه سبا نه بله ورځ راشه امداد به در سره وکړم نرمه ښایسته خبره ورته کوه بېعزته کوئ مه راټئ مو دا ورته مه وایه چې مړه ځان نه دې سوالګر جوړ کړی روزانه را خلاصې تا نه تنګ شوي نه د دې حق دې ورسه نه جوړېږي دا کار به نه کې واما تعرضن او که مخ ګرځوئ تاسو عنهم د دوی نه ابتغاء رحمت ربک د پاره د طلب کولو د رحمت د رب ستا ترجوه امید لرئ تاله یو سوالګر رالی یا دغه رشته دار مسکینان مسافر د لرالو تا ته وي چې یاره ما سره لږ امداد وکړه او الله وایي دې وخت کې تا سره نشته تا ته مخ واړو د څه دپاره چې ته د خپل رحمت د رب طلب کې چې یاره اوس خو راسه نشته ترجوه امید مې شته چې سبا یې راله الله راکي چاته مې پیسې پورې دي راله به یې راکي نو ورته ووایه چې خیر دی سبا له راشه بیا به در سره امداد وکړم داسې وخت کې ادب الله ذکر کوي فقل لهم نو ووایه دوی ته قولا وینا میسورا نرمه ښایسته خبره ورته وکړه نرمه لهجه ورسه استعمال که چې روره نن را سره نشته دی او سبا راشه بیا به یې دله درکم میسورن کې دویمه معنی مبصرین دام کوي چې دعا ورته وکړه چې الله دې ستا په حال باندې رحم وکړي الله دې دا حاجت او دا مشکل سر کا او ما سره نشته ګینې ما به دله درکړی نو سوالګر دا به ګوره بېعزته کې نو راټې به نو که عیسم نشي کولی نو مخکې په دې درېمه پاره کې تیر شوي دي چې دومره خو ورته ویلی شي که نه چې معاف کا بس دا ورته ووایه که موږ او تاسو وله 15 روپۍ م ورکو یو سیکه وله ورکو او په هغه 15 روپۍ ورته دومره خبرې غریب ته وکړو چې د عیا نه یې راپاک کړو نه دا به نه کې دې بل آیت کې قرآن کریم څومره ښایسته آداب سړي ته ذکر کوي دې بل آیت کې الله رب العالمین ذکر کوي چې میانه روي استعمالوه که مال دولت در سره الله وی ډېر زیات دی نو داسې مه کوه چې بلکل لاس دې نه کنټرول کېږي او لګې او خرج کول کې او دومره خرج کړي چې سبا دې بیا بل ته لاس نیولی الله وی داسې مه کوه که نه خپل بچي مه غر کوه خپل ځانم بیا بل ته محتاجه کو بعضې خلکو کې دا صفتي دومره مال لګی چې بیا په خپله بل ته محتاجي الله وی محصورا بیا ستومانه چې یاره نه مې وی کړی دا کار نو ډېر به ښه وي اب بچی چې کمی هغه بیا در په در خاورې په سر باندې ګرځي د ځمکې نه پلاران خلاص کی مال دولت یې هغه هم ته ولګي الله وی داسې مه کوه خو داسې به هم نه کې چې ځان نه بلکل بخیل جوړ کې بخیل به هم ځان نه جوړې د دې بخیل دپاره الله رب العالمین یو عجیبه تشبیه ورکوي ولا تجعل یدک او مګرځوه لاس خپل مغلولتن تړلې شوې الی عنقکا سټ خپل سره د دې نه مراد دا کنایه ده د بخیل سره قرآن کریم دا کله کله د عرف کنایات هم استعمالی ګوره پښتو کې موږ ویو یاره پلانکې دومره بخیل دی چې دا لاسونه یې په دې سټ پسې تړلي اډوله جب لی لاس نه ورځي داسې خلک وایي که نه په دې جب باندې لړم کېنولی دی الله وایي داسې مه کوه که نه چې تا د خپل لاسونه مغلولتن تړلي عنقو که په دې خپل سټ پسې بلکل روپۍ نه خرج کې مال و دولت در سره ښه ډېر دی نه په ځان باندې لګي او نه دې په اولاد باندې ولګولی دا بعضې پلاران نه دا ګوره څوکیداران یي دوی تشه څوکیداري کوي نو د بچو ژوند دی بیا د مرګ نه پس کله چې دی وفات شي بیا د بچو ژوند ډېر ښایسته تېرېږي د هغه په ژوند باندې بچی غریب هم سروالی بروالی ګرځي نه داسې به هم نه کې دې نه م الله منه راوستی الله وایي داسې مه کوه دومره بخیلتوب هم مه کوه نه په ځان لګې او نه په اولاد لګې ښې ډېرې دي در سره خو ولا تبسطها او مکلا و خلاص خپل کل البستی په پورا کلا والی سره الله وایي داسې به هم لګې چې بلکل لاسونه دې بندېږي نو سم دې دا لاسونه پراخه کړي او مال لازي او تی لګې مال لازي او تی لګې او بېځایه خرچونه کې په ناحقه طریقو کې ته مالونه وغیره خرچ کړي الله وایي دا هم مه کوه ولی د دې بخیل دپاره لفظ د ملومه راوړي او څوک چې بېځایه مال خرچ کوي هغه دپاره لفظ د محصوره راوړي فتقعده پس ناس به پاتې شي ملومن ملامته که بخیلتوب دې ډېر کو نو الله وایي بیا به ملامت څه مطلب
په دې دنیا کې به هم در پسې خلک خبرې کوي مړه وګوره دا څه بخیل سړی دی په جبې لړم کېنولې نه په ځان خرج کوي نه په بچو باندې خرج کوي نو هر سړی به دې ملامته کوي او که بالکل بې ځایه د خرج کول په لاسو د اړو له کنټرول نه کوو نو الله وایي محصورا بیا به ستومانه شي څنګه به ستومانه خو دا مال به ټول ولګي او سبا به بیا بل ته د لاس اوږد نیولی چې لږ څه راکړه داسې ډېر خلک شته دی که نه څوک یې بډمانو لګوي بې ځایه مالونه خرج کوي بې خلک مثالونه ورکوي د دې پلانکي دومره ډېر جیداد وایي ځان ته خیال ونه کوي مال بې ځایه خرج کوي اوس یې وایي بل ته لاس نیولی داسې ډېر دی معاشره کې ګوره که قرآن باندې چا ځان پویه کړو نو قرآن انسان ته ډېره ښه لاره ښیي نو د دې نه دا فایده راووته نه به بخیلتوب کې نه به لاسونه ډېر کلاو ساتي بې ځایه به هم نه لګي نو د دې په دې مینس کې به ژوند تیرې هغې ته څه وایي میانه روي الله وایي میانه روي استعمالوه د دنیا سوچم کوه او د آخرت سوچم کوه آخرت دپاره هم صدقه او خیرات ځان دپاره لیږه د دین په کارونو کې استعمالوه مجاهدینو له چانده کې ورکوه مدارسو سره امداد کوه کندو رندو سره امداد کوه په غریبانانو مسکینانو فقیرانو باندې مال لګوه په خپل خورا په بچوی لګوه بې ځایه مه خرج کوه بخیلتوب هم مه کوه میانه روي استعمالوه نو ژوند به دې ښایسته تېرېږي ګوره قرآن څومره ښایسته آداب ښه انسان ته ربکم عالم رب ستاسو ښه پوهېږي بما فی نفوسکم په هغه څه چې په زړونو ستاسو کې دي ان تکونو صالحین کوي تاسو نیک عمله فإنه كان للأوابین غفورا نو یقینا دی الله تعالی د توبه کوونکو د پاره غفورا بخنه کوونکې وآت ذا القربى او ورکوا رشته دارو ته حقه حق داغو والمسکین او مسکینانو ته وابن السبیل مسافرو ته ولا تبذر او مخرج کوه مال خپل تبذیرا په بې ځایه خرج کولو سره ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین یقینا بې ځایه خرج کوونکي دیرونه د شیطانانو وکان الشیطان او د شیطان لربه در خپل کفورا ناشکرا واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها او که مخ ګرځوي ته د دوی نه د پاره د طلب کولو د رحمت د رب ستا امید لري فقل لهم نو وایه دوی ته قولا وینا میسورا نرما ولا تجعل او مګرځوه یدک لاس خپل مغلولة تړلی شوي الی عنقک سټ خپل سره ولا تبسطها او مکلا وها لاس خپل کل البسط په پورا کلا وخلو سره فتقعدا نو ناس بپاتش ملوما ملامت محصورا ستومانا